سلام ستړي مشه وختونه مو په خیر پام راګرځوم تر دې ملالانډو مهمو خبرونو ته د ولسمشر غني لومړي مرستیال علامه الله صالح د کابل او ننګرهار پر نویو بریدونو ته غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو ډلې ضلعت او مختورۍ ته لږ وخت پاتې دی. ننګرهار کې د وژل شویو شمېر 24 او د ټپیانو آتش پتو ته لوړ شو. د ننګرهار په خیوا ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو 14 کې لسګونو کسانو ته مرشوب لا وختي ده. د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وایي چې په پرونۍ پیښه کې 24 تنه وژل شوي او آتش پته نور ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی لالا خان هم شامل دی. مخیل وایي کېدای شي ارقام له دې هم زیات شي. 14 د سیمه ییزو پولیسو د یوه پخواني قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې شوې. همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابل ښار په دشت پرچې سیمه کې پر سلبستریز روغتون او د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې پرونی بریدونه په کلکو ټکو غندلې دي. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پخواني ولسمشر دغه عمل بشري ضد جنایت او د افغانستان له خلکو سره ظلم بولي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خوغه کړی چې پر خپلو خلکو ورحمېږي. ورور-وژنه او وینه تویېدنه پای ته ورسوي. خپل منځي شخړې د خبرو تفاهم له لارې حل کړي. کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه په نړیواله کچه وغندل شول. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی په کابل او ننګرهار کې په پرونیو بریدونو کې خواشیني ښودلې. نوموړي په خپل ټویټري پیغام کې لیکلي چې د کابل او ننګرهار پرونی بریدونه چې بې ګناه خلک پکې ووژل شول په کلکه غندي. نوموړي ویلي دي چې ناټو به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ولاړه وي. همدارنګه د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې سازمان هم دا بریدونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې باید دغه پیښې عاملینو سره حساب وشي. پر دې سربېره افغان حکومت او د ملي امنیت شورا هم دا بریدونه غندلې دي. مایک پامپیو وایي حکومت او طالبان د پرونیو بریدونو عاملینو ته سزا ورکړي. دا سهار کې چې افغان حکومت تر ډیره د پرونیو بریدونو پړه پر طالبانو واچوي. امریکا د لومړي ځل لپاره پر طالبانو او افغان حکومت باړو غږ کړی چې په کابل او ننګرهار کې د وروستیو وحشتناکو بریدونو عاملین د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر ملکیانو هر ډول برید د بشري حقوقو نقض ده او پر نوو زیږیدلو ماشومانو برید وحشت ګڼل کیږي. نوموړي پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې دغه پیښې عاملین د ژر تر ژره پیدا او د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. لیدونکو دا او تر دې ملالانډو مهم خبرونه چې مو واورېدل تر بیا ښې چارې